سلامونه، وخت مو په خیر. ناټو، اروپایي ټولنه او په کابل کې یو شمېر سفارتونو په ګډه یوه اعلامیه کې ویلي چې د وروستیو هدفي وژنو تر شا د وسلوالو طالبانو لاس دی او د دوی دغه ډول کړنې نړیواله ټولنه غوسه کوي. په تاشکند کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان د سیمه ییزو اړیکو او سوداګرۍ د پیاوړتیا درې اړخیزه غونډه جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت وايي محمد حنیف اتمر په دې غونډه کې د ګډون په موخه تاشکند ته تللی دی. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله موهب وایي چې د امنیتي او دفاعي منصوبینو ګمارنې باید د کدري معیارونو له مخې وشي. هغه د امنیتي سکتور د لوړ چارواکو غونډې ته ویلي چې په امنیتي لیکو کې باید له سیاسي ګمارانو او ترفیعاتو په کلکه ډډه وشي. د افغانستان بانک وايي په وروستیو کې د نویو بانکنوټونو د چاپ تړون لاسلیک کړی چې پر بنسټ به یې یوه اندازه بانکنوټونه چاپ او هیواد ته راوړل شي او پاتې برخه به یې د راتلونکي کال په اوږدو کې چاپ شي. او د کرنې او مالدارۍ وزارت وايي افغانستان په نړۍ کې د زعفرانو دوهم ستر تولیدونکی هیواد دی. په 1999 کال کې د زعفرانو د تولیداتو کچه 21 ټنو ته رسیدلې چې له دې تولیداتو څخه 26 میلیونه امریکایي ډالر عواید ترلاسه شوي.